د خوږو زړو ټکوره او د خوږو زړو درمانه کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه د خوږو زړو ټکوره او د خوږو زړو درمانه کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه ته ویاړ د ټولو لاسه ټولو لاس در باندې ویاړې ته ویاړ د ټولو لاسه ټولو السلام علیکم ورحمت الله. قدر لیدونکو، تاسو به ښایسته منظرې موږ سره لیدلي او شنه شنه غرونه به لیدلي وي. له هغه غرو څوکو نه راتېر شو دغه ځای ته. دا چې ولې موږ دلته راغلي یو په څو شېبو کې به له همدغه راز نه خبر شي. کاروانه کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه د خوږو زړو ټکوره او د خوږو زړو درمانه. ته چا ملګری یې؟ تو یې بل چا خو نه وې؟ نه ویلې تو یمو ها. قدر لیدونکو، تاسې به ګورئ چې خلیل کلک ما پورې نښتی ده او هر ځای چې لاړ شم داسې خلک چې دوی بیچارهګان ډېر یو بل حالت کې وي، نو راځي موږ سره مینه کوي او محبت کوي. نه پوهېږم چې دوی مینه ولې موږ سره ده، خو ما باندې هم داسې خلک رښتیا هم ګران دي. دا خلک چې دي معذوره دي، الله ته ډېر نږدې دي، نو دوی نه غیبت کوي او نه دروغ وایي، نه آرام خوري. دا ډېر بهترین او پاک خلک دي. زړه درمون چی دی؟ خالد هم په خلاص زړه باندې وخندېږي لکه هېڅ د دنیا غم چې نه لري. دغه بېغمه خلک دي چې د هېڅ شي درد ورسره نشته او د هېڅ شي غم ورسره نشته. اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر خیر جوړې تکړه خیر خیر جوړې تکړه. خوږو زړو درمانه. ای صاحب، دا تاسو کلی مسجد دی که نه؟ ها دې څه ستونزې وه، څه مشکلات یې وو؟ دا ستونزې الوکای بزتو ته اوس په خپل د پلوس ون سان دروا به خیا ارڅا کاروانه کامیاب اوسې کاروانه زمونږ دوا ملهم یې هم ټپو ته مو مرهم یې. موږ دا ستونزه وه چې دا بګړې ویني، دا بکې او بشکې ویني، دا به چې ولمار وړی دېسته به موږ وتاروړی اوبه به یې وتروړی، که سړه به نه و نو بیا به جلکۍ اوتر ډکولی. ها، یعنې دا بشکو کې تاسې اوبه او دا اوبه به وتروړی، بیا به یې اودسونه پکړل. ښه. قدرمن لیدونکو، تاسې به ګورئ زما کاکا وایي موږ په دې بشکو کې اوبه راوړلې، هغې نه به بیا اودسونه کول. هم هغه میلمنو دلته به غم او ښادي حتما راځي. ژوند د ستونزو سره مخامخ وو. تاسې ستونزه ولیدله چې بشکو کې به یې اوبه راوړلې، بیا به د اودسونه کول. تکلیف نه وایي صاحب دا اوبه دا به داس کې به ورونه ته پنډو ته به سوری والی چې اوبه راوړی، اودسه اوبه نشته. دا ورځ بار وغله چې سل کسابه وو، غام به وو، 200 به وو. بیا څه ترتیب وو؟ دا دغه بشکې وې ولاکه بل چیز کې مو تر وړي وو. تر اوسه پورې مې هڅې کړې وې چې د بارمه ووایئ الله چې څوک مې رابون کې غرونه سامې به روون کې. دا خو نه ده چې خوشحال یې اوس داسې الحمدلله الحمدلله. خدای دا د هر قدم دی دی ته اجرونه ویر کړي، سرای توسئ. امین. د ځان غم درته هېر دی، د ولس په غم ځورېږې. شپه ورځ دې په ځان یو ده همیشه وي سرګردانه کامیاب اوسې کاروانه
زړو ټاکورا او د خوږو زړو درمانا کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه دا شعر په ژبه وایا قسمت خان وصال دستایا دا شعر په ژبه وایا قسمت خان قدرمن لیدونکو تاسې به د دوی هغه مهمه ستونزه لیدلې وي چې دوی به شکو کې اوبه راوړلې د مونږ تل هڅه دغه وي چې تر ټولو مستحق ځای ته ځان ورسوو هلته برمو ووهو څا ووهو ځکه چېرته چې ډېر ضرورت وي نو دا تر ټولو بهترین ځای و تاسې مخکې ولیدل چې دوی بشکو کې اوبه راوړلې کله چې د دوی میلمانه وو دغه لاره باندې مو څوک تېرېدل ډېر تکلیف و ورسره دوی د صحي اوبو څا نه درلوده الحمدلله مونږ په دې باندې وتوانېدلو چې دوی ته دغه څا کامیابه شي او تکمیل شي دوی به له نن نه وروسته اړ نه وي چې بشکو کې اوبه راوړي دوی به عادي دغه فهم چې تاسې ګورئ اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه ته ویاړ د ټولو ماشاءالله ډېرې سړې اوبه هم دي ډېرې سړې دي لګې نه د دغه نه څومره خلک اوبه وړي دې نه به وړي 10 کوره به وړي تقریبا 10 کوره او د جماعت لپاره هم د استفاده جو جماعت لپاره با استفاده ونه کی او د کوروي په ضرورت په وی هغه با پوره کوي داس کلیاره دو فکر کوم عمومي سراغ ده عمومي سراغ ده دا به مخکې چې تګ شو سورې بیرواله چې خونی دربه او برو بسې که څوک بنو جلکای به ورته اختوال اوس الحمدلله خي پم ته بروشي بګنې به ته یې یو شډاکه به کې و بي الحمدلله زمونږ تل هڅم دغه وي چې داسې مستحق ځایو کې د صحي اوبو څا جوړه کړو چې هم ورنه د مسجد کار واخیستل شي هم کورونه هم لویه لار وي لارویانو ته نه اوبه وچکي او دلته راحت سره راشي که کله یو ستړی لاروی چې دغه لاره باندې راشي اوبه وچکي که دغه دعا وکړي دا دعا به قبوله نه شي بالکل به قبوله شي بالکل به قبوله شي الله دې قبولوي صدقه جاریه د همدغسې مستحق ځایونه نوره موږ سره شته راځئ هلته هم په ګډه د صحي اوبو څاګان جوړ کړو تر څو خلک ورنه استفاده وکړي لکه څنګه چې تاسې زموږ دغه قدرمن خلک چې ګورئ د صحي اوبو څا جوړه کړله الله دوی ته اجرونه ورکړي الله دې هغه چا پسې چې وفات شوي دي هغې پسې د الله پاک خیر ورسوي امین په دې کې ټوله شریک دي تاسو باندې بیا هم غږ کوم چې همدغسې مستحق ځایونه موږ سره نور هم شته راځئ عمل ته هم د صحي اوبو څا جوړ کړو تر څو ډېر خلک ورنه استفاده وکړي دغه یو څاڅکی چې رالویږي د دې هر یو اجر شته د دې ثواب شته دا قدرمن فامیل چې همکاري کړې وه الله دې ورته اجرونه ورکړي امین الله دې ورته هغه بدي ژوند ښایسته کړي الله دې ورته دغه د صحي اوبو څا د جنت ذریعه وګرځوي امین خدایا هر روپۍ نه دومره اجرونه ورکړي لکه د سامې غرونه چې موږ سره کومک وشو الله دې سره غیبانه امداد وکړي خدای پوک د یو په سله دا ګاټه ورکړي د خلکو سره خدای د بیا د کومک ته دا وسی کې چې و بل ځکه وکړي امین کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه زمونږ دوا ملهم یې هم ټپو ته مو مرهم یې زمونږ دوا ملهم یې قدرمنو لیدونکو واقعا د خوښۍ احساس کومه دغه کلی څومره د ستونزو سره مخامخ و الحمدلله دغه ستونزې ختم شولې د دوی مسجد کارونه چې وو د صحي اوبو څه هغه دی ورته فعال شول دوی بشکو کې اوبه راوړلې نن واقعا د خوشحالۍ احساس کوم نو په همدغه خوشحالۍ سره دغه خپرونه پای ته رسوم تاسو ته ښې چارې او ښه وغواړم او دغه ښایسته منطقې بیا هم تاسو ته یو ځل ښیو چې ماشاءالله د موږ وطن ډېر ښایسته دی تاسې دغه وګورئ د خدای په امان کاروانه د خوږو زړو ټاکورا او د خوږو زړو درمانا کامیاب اوسې
کاروانه کامیاب سے کاروانه کامیاب سے کاروانه کامیاب سے کاروانه د ځان غم د